دوستانو په تېر درس کې موږ پیوټ ټیبل ولوستو چې پیوټ ټیبل یا جدول څه شی دی، تعریف څه شی د څه لپاره استفاده کیږي. اوس راځو پیوټ جدول په عمومي ډول څلور عمده برخې لري چې اوله برخه یې کالم ده. دوستانو کالمونه د پیوټ جدول عمومي ډیټا ده چې په جدولونو کې منظم ډول ځای پر ځای شوې ده چې هر کالم بیا خپل خاص عنوان لري او موږ سره د ډیټا په پېژندلو کې مرسته کوي چې دغه ډیټا په دغه کالم کې د څه په اړه موجوده ده. لکه په لاندې تصویر کې دوستانو دغه کالمونه دي، دا هر یو چې په صورت باندې په سور رنګ باندې په نښه شوي دي. هر کالم چې د خپل عنوان لري لکه نیم، سم اف ټوټل او همدغسې په همدې ترتیب. دویمه برخه د پیوټ ټیبل چې دوستانو هغه روز دي یا رو د پیوټ جدول افقي ځای په ځای شوې ډیټا ده. کالم چې عمودي دی او رو دوستانو افقي چې په دغه کې ډیټا هم ځای په ځای شوې ده. لکه په لاندې تصویر کې دوستانو دغه تاسو ګورئ چې د هر یو افقي ډیټا چې پرته ده په پیوټ ټیبل کې دا د رو څخه عبارت ده چې په دغه هم ډیټا پرته ده. بل دوستانو دریمه برخه د پیوټ جدول چې هغه فلټر دی. فلټر مختصر د معلوماتو د لیدلو لپاره موږ سره کارول کېږي. دوستانو چې کله موږ غواړو چې خپل معلومات مختصر ډول وګورو یا ټولو معلوماتو څخه فقط ځینې معلومات وګورو، لکه موږ غواړو ټول افغانستان د افغانستان کې فقط د ننګرهار ولایت ګورو، نو د فلټر څخه استفاده کوو. لکه فر مثال دلته دغه شیان تاسو ګورئ، دغه ته فلټر وایي. دوستانو تاسو کولی شئ دې ځای یو نوم فقط وګورئ، فلټر کوئ او یو نوم ګورئ. بل دوستانو قیمتونه یا ویلیوز دي، په ساده اصطلاح معلومات ویل کېږي او هم د معلوماتو د ښودلو لپاره کارول کېږي. لکه په دغه جدول کې دغه کوم قیمتونه چې 403 اتیا 500 یا دغه نومونه چې دي دا ټول دوستانو دا د قیمتونو په نامه یادېږي. د دې برخې ویډیو هم دومره بس ده او نور معلومات په د پیوټ ټیبل په اړه په نورو راتلونکو ویډیوګانو کې ستاسو کتلی شي. السلام علیکم.